قدرمنو کتونکو زه د وخت د پارچنار بایپاس روډ باندې موجود یم. دا مین روډ دی او د دې خواته نن د جوډیشنل کمپلیکس افتتاح وشوه. د ډیسټریکټ جج مسټر امجد حسین له طرف نه د دې افتتاح وشوه. کوم زوړ جوډیشنل کمپلیکس وو هلته به خلکو رسایي اساني سره نه کېده، هلته به خلک نشو تلای او دا کومه علاقه دی دې ته د پارچنار هر کونج نه خلک اساني سره تلای شي او دې ته رسایي کېدای شي. دلته موږ سره سینیر وکلا موجود دي، هغوی نه تپوس کوو څه دغه کوم جوډیشنل کمپلیکس جوړ شو دینه به عوام ته څه فایده وي. عوام ته دینه داسې پیدا دی چې دا یو میگا پروجیکټ دی. د کې چې کوم دی عدالت چې کوم دی هغه ډېر وسیع دی، هغه کې کوټس روم چې کوم دی هغه ډېر به زیات وي او د لپاره په بیا ججان چې کوم دی هغه به زیات رسي او د کې څه څوره کیسونه ماته پینډینګ دي هغه به ډېر تیزی سره روان شي. او بل خبره دا دی چې کومه د ایریا دی دا ډېره مزیداره دی، اکسس چې کوم دی هر یو علاقې نه دي ته اکسس چې کوم دی هغه به کېږي او ایزي اکسس به وي. او بل دا مطلب شور دی یا بازار چې کوم دی هغه رش دی هغه نه به هټ کر دلته وي او د لپاره به ټایم بچتا وي او ټول به ډېر زر ورته رسیږي. تاسو ته پته چې نن د ضلع کورم د خلکو لپاره ډېره خوش خبره او خوشحالي خبره ده او نن د مو ډیسټریکټ جوډیشل کمپلیکس هغه ټیکنیکل کالج او کالج نمبر 2 سره بایپاس باندې بالکل دلته مو سایټ سلیکشن کړو 2020 کې سنن د سیشن جج سے خلوص وو سنن افتتاح شوه. تاسو ته پته وي چې مخکې مو کوم جوډیشل کمپلیکس وو یو پردي بلډینګ کې ټمپرری وو. اوس ان ام ډیز کې الحمدلله د نیو لیمرز ډیسټریکټ کې ډیسټریکټ کورم فرست نمبر باندې سغه سایټ سلیکشن وغه بعد کې افتتاح شوه او د دینه به خلکو ته ډیره سنی وي ځکه چې کوم سایټ سلیکشن مو کړ د بایپاس باندې او کوم لوکیشن ده زیاده تر بدی د کورم اپر کورم دلته د دی وجنه سایټ سلیکشن مودي ته کو دا تقریبا 150 کنالز مکه ده خو غوړ جوډیشل کمپلیکس بوي چې د کې د خلکو د لپاره شیډ او وغیرہ ډیر مطلب فیسیلیټیز بوي او دا تقریبا بجټ تقریبا 2 ارب ابو بجټ ده. نن ډیره د خوشاله خبره ده د پرچنار خلکو ته عوام ته چې نن تاریخ کې د ایکسپارټ کې فرست ډیسټریکټ کورم چې کوم د اول افتتاح شو د جوډیشل کمپلیکس دی کې زمونږه معزز ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج امجد حسین صاحب لاس افتتاح شو. هغه پکې ډیر زیات ایفورټس وو، هغه سره سره زمونږ د پېښور های کورټ اونریبل چیف جسټس جناب سید عتیق شاه صاحب سره معزز رجسٹرار زیب صاحب سره ایډیشنل رجسٹرار عبدالجبار صاحب هغه د ټول پکې کین انټرست وو چې دلته کې زموږ جوډیشل کمپلیکس افتتاح وشي. الحمدلله هغه خواب زموږ نن پوره شو. نو د خوشاله خبره ده دلته کې چې کوم د زموږ خلکو ته ان شاء الله اسنه سره انصاف ملويږي. او ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج امجد حسین صاحب هم په دې موقع باندې خبرې وکړې. ډیسټریکټ جج امجد حسین صاحب ویل چې اسنه سره به خلک کولای شي چې دلته رسایي وکړي. الله نن په کار خدای پاک د الله فضل سره شروع شول او ان شاء الله امید ده چې ډیر زر به دغه شي. زما ټیکدار صاحب سره خبرې شوې وي. ټیکدار صاحب چې د ماشاءالله ینګ دی، انرژیټک دی او هغه هم دا کمیټمنټ دی چې موږ څومره زر تر زري چې دا موږ کمپلیټ کو. دلته چونکه د ویدر لګ هغه مسلوي دا ایکستریم یخنۍ کې بیا کنستراکشن نه وي نو ما سره دوی کمیټمنټ کړی دی چې ان شاء الله موږ به دا چې څومره سمر پیریډ دی چې په دې کې موږ زیات نه زیات کار وکړو. نو دا ستاسو ځای دی، لیټیګنټس ته به د دې نه ډېر زیات فایده ده، زګونه به ان شاء الله ښه وي. نو خو موږ دغه بریف هم کړلو په ټیکدار صاحب په دې چې کوم دا پلان دی. نو ان شاء الله امید لرو چې فیوچر کې به د دې ډېر زیات افادیت وي وکیلانو ته، لیټیګنټس ته، جوډیشل آفیسرز چې کوم راځي هغوی ته هم ډېر زیات د دې فایده ده او ان شاء الله امید لرم چې خدای پاک په کم نه کم وخت کې وکړي او تاسو دلته راشئ. نو اټ ویل بی لایک ا نیو سټي فار پارچنار پیپل. او دا کمپلیکس په 150 کنالو ځمکې باندې جوړولی شي. د شال نیوز دپاره مصطفی خان، پارچنار، ضلع کوروم.